अस्सलामुअलैकुम मलगरो ज़ेम स्तासुरूर स्तासो मलगर मिया अकरम अली द खपल यूट्यूब चैनल अकरम अली 107 उम्मीद सातम چې ټول ملګری بخیر د ژوند په خو ساتونه کې وي او ژوند بلکا زمونږه په خوشحالو کې تیروي کم ملګری چې زمونږه چینل ته پاول زل غلي دي مهرباني وکړئ زمونږه چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې د خپلو ملګرو سره شیر کړئ نن به مونږه تاسو سره په دې ویډیو کې خبره کوو لکه څنګه چې تاسو ته د تمنیل نه به پته لګېدلی وي نن به مونږه تاسو سره خبره کوو چې نوي کم یوټیوبرانی د هغو یا لس سبسکرایبري یا یې 50 یا یې سلي یا یې 1500 هغو کمې غلطیانې کوي چې د هغو چینل مخې ته ګرو نه کوي هغو له پکار دي چې دا غلطیانې نه ځان قلار کړي د ټولو نه اول خبره راځي د سبسکرایبر نن سبا چې څومره کسان دي هغو دا غلطیانې کوي چې زمونږ کم سبسکرایبر دي 1000 سبسکرایبر هغه په سنسه طریقه باندې پوره شي یا مونږ چاله پیسې ورکو 2-3 000 یا 10,000 روپۍ چې زه د 1000 کم سبسکرایبر دي دی باندې زما 10,000 روپۍ هم خرچو شي ماته به د یوټیوب د طرف نه پیمنټ شروع شي نو دا خبره بالکل غلطه ده وجه د هغې دا ده چې د یوټیوب نه کمې پیسې راځي هغه په ویوز راځي په سبسکرایبر نه راځي دویمه خبره دا ده چې زیاتر ملګري دا غلطي کوي چې کم غټ یوټیوبر دی د هغه یا 5 लाख سبسکرایبر دي یا 10 लाख دي یا 1 ملین دي یا زیات دي یا کم دي خو مطلب چې چینل یې مونټایز شوی دی د پیسو ګټلو قابل شوی دی د هغه ویډیوګانې خلک ګوري خو کم نوي یوټیوبران دي هغه دا غلطي کوي چې د هغه ملګري په ویډیو کې لاندې کمنټس کوي چې زما چینل سبسکرایب کړئ او زبا ستا سبسکرایب کما مطلب سب فار سب لکه ته زما سبسکرایب کا زه په بدله کې ستا سبسکرایب کم د دې کم سبسکرایبر چې دی دا خو آلریډي تاسو ته په هغه ټایم باندې میلاو شي لکه مثال تاسو خپل لینکس لسو کسانو ته ولیږو او هغه شاعري مطلب خوښوي او تاسو ورته ولېږو د کوکینګ یا د ټیچینګ یا نورې داسې قسمه ویډیوګانې چې هغه نه ګوري او تاسو یې په سبسکرایب کولو باندې مجبوره کړئ هغه یې سبسکرایب کړي خو ستاسو ویډیو نه ګوري نو د یوټیوب د طرفه چې کم دی داسې قسمه سبسکرایبر نه منلی کېږي نو کوشش کوئ چې په یو کال کې 500 سبسکرایبر حاصل کړئ یا 1000 حاصل کړئ یا 100 حاصل کړئ یا د دینا کم زیات حاصل کړئ خو په ښه طریقه یې حاصل کړئ چې سبا دپاره ستاسو نه واپس نه ځي اوس په ډېر ملګري دا وایي چې ستاسو په خپله ولې سبسکرایبر کم دي د هغې مین وجه دا ده چې زما څومره هم سبسکرایبر دي ما تر اوسه پورې چاته دا نه دي ویلي چې زما چینل سبسکرایب کا زب واپس ستا چینل سبسکرایب کما په هر حال دا مې ورته ویلي دي چې ویډیو وګوره که خوښه دې شوه نو بیا یې سبسکرایب کا نو هر کله چې ستاسو چینل ته داسې قسمه سبسکرایبر راشي چې هغه ویډیو واچ کړي وي نو هغه سوچ سمج برابر وي چې زه دا چینل سبسکرایب کوم سبا دپاره به زه د ویډیو انتظار کوم چې آیا دی په هفته کې یوه ویډیو ورکوي یا په میاشت کې 10 ورکوي یا په ورځ کې 3 ورکوي نو ماله پکار دی را چینل سبسکرایب کما کچری دی نور هم داسې ښه ویډیوګانې کوي نو زه به په ټایم ترې خبرېږم او زده کړه به ترې کوم دې پسې زیاتر ملګري چې کم دي د نورو ملګرو کمې ویډیوګانې چې هغو ته هلته چې کم دی د یو کس ته به مطلب مسله کم غټ یوټیوبر چې هغه ته به په کمنټس کې خپل مسله بیان کړي د لاندې نه به بل درېمګړی راشي هغه به ورته وایي آی بي مطلب اینډ باکس ته راشه نو هر کله چې هغه اینډ باکس ته راشي هغه به ورته څه وایي هغه به ورته دا وایي د هغه کومه مسله چې د هغه خو په ځای پاتې شي لکه مثال په طور
یو کس د چانه په کمنټس کې دا تپوس کړی دی چې زما ټایټل ټیګ ډسکرپشن تمنیل او کانټینټ هر څه خپل دي او په ښه طریقې مطلب تیارومه خو ویوز نه راځي نو دله پکار دی که د دې په باره کې ولا ښه جواب ورځي ځکه چې دا کمنټس به نور ملګري هم ګوري بل ملګری چې جواب ورکوي نو هغه به د شته ملګري جواب ګوري چې آیا د جواب د صحت پورې صحیح دی که نه غلط دی تاسو ورته ډایرکټ ووایئ چې اینډ باکس ته راشئ نو چا چې سوال کړی هغه به خوشحاله شي چې ما ته به زما د سوال جواب میلو شي خو ستاسو له طرف نه به هغه ته دا ریاکشن وي کم ریاکشن وي دا ریاکشن وي تاسو به ډایرکټ لینکس ځي نو چې هر کله ورته ستاسو لینکس لاړ شي هغه به پوه شي چې دی زما چینل هم سبسکرایب کوي او خپل هم سبسکرایب کوي نو هغه هم نوی یوټیوبر دی هغه هم په دې شوق کې راشي خپل هغه مسله تیره شي او د هغه غاړې ورته سب پر سب ولیکي نو یو د یو طرفه سبسکرایب کړي او بل د بل طرفه او بیا ورته وایي بای بای نو د یوټیوب د طرفه دا هم ډیره غټه غلطي ده چې تاسو دا کار پرېږدئ بله غټه غلطي دا ده چې زیاتر ملګري تاسو چې کمې ویډیوګانې کوئ مثال په طور تاسو ټیچنګ کوئ لکه مثال په طور تاسو فزیکس باره کې چینل جوړ کړی دی چې په فزیکس کې مطلب څومره ټاپکونه دي د نهم په فزیکس اتم نهم لسم یا د دې نه مخکې چې نور هم څومره کتابونه دي تاسو له اوس پکار دی چې تاسو خپل ټاپکس کله تیار کړئ او تاسو یې کله اپلوډ کړئ نو تاسو کم از کم ګنټه یا دوه پس راځئ او خپل کمنټس ګورئ چې آیا زما په دې ویډیو کې ما نه غلطیانې شوي دي چې ما ته کمنټس راغلي دي یا پکې ما ښه کار کړی دی چې ما ته کمنټس راغلي دي نو تاسو له پکار دي چې څومره درنه ممکنه وي نو ملګرو له جوابونه ورکوئ چې هر کله تاسو ملګرو له جوابونه نه ورکوئ نو دا غټه غلطي په دې ده چې کم کس تاسو چینل سبسکرایب کړي هغه به ستاسو نه دا توقع ساتي چې دا کم کس دی دی به سبا دپاره ماله زما د مسلې حل راویستی شي نو چې تاسو هغو له جواب نه ورکوئ نو کیدی شي ستاسو د ورځې نه یو سبسکرایبر ځي تاسو په 30 ورځو کې مطلب 60 ویډیوګانې کوئ تاسو ته کیدی شي په 60 ویډیوګانو کې 100 سبسکرایبر راشي خو کیدی شي چې 200 درنه واپس هم لاړ شي په وجه د دې چې تاسو خپل کمنټس نه چیک کوئ نو کوشش کوئ چې خپل کمنټس وخت تر وخته چیک کوئ او ملګرو له جوابونه ورکوئ د دې نه پس زیاتر ملګري دا غلطي کوي چې خپل د واتساپ کم نمبر دی هغه ورکي خو بیا پې سبا دپاره رابطه نه کوي نو هر کله چې تاسو خپل د واتساپ نمبر ورکئ یا خو د هغې دپاره داسې څه ټایمنګ مختص کړئ لکه مثال په طور صبح 7 سے لے کے شام 7 تک کال کرنا منع ہے لکه یا به داسې ولیکئ یا نور چې ستاسو کم ټایمي نو که تاسو د څوک د هغې نه پس SMS کوئ نو تاسو له بیا پکار دي چې تاسو وله په ټایم جواب ورکئ خو که چېرې هغه کس تاسو ته د ماښام د 9 بجو نه واله او د سهار د 9 بجو درمیان کې میسیج وکړي او تاسو وله هم جواب ورنه کوئ نو دا کم کس چې دی دا هم ستاسو نه انسبسکرایب کیدی شي ملګرو امید ساتم چې ویډیو نه به مو څه نه څه زده کړه کړي نور هم د نوي کم یوټیوبران چې دي هغه ډېرې غلطیانې کوي خو دا کمې مین غلطیانې چې دي دا مې درته بیان کړي او که چېرې څوک بیا هم ځان پوه کول غواړي چې نورې هم غلطیانې شته چې نوي یوټیوبرز یې کوي نو ماته لاندې په کمنټ باکس کې خپل سوالونه پرېږدئ او یا راته د واتساپ په دې نمبر رابطه کولی شئ کیدی شي زیاتو تر ملګرو له زه په واتساپ هم جواب ورکم خو زمونږ د ویډیو مقصد دا وي چې مثال په طور 100 کسانې 50 یا 1000 کسانې هغو ته مکمل یوه ویډیو تیار شي نو زمونږ د سر نه هم لږ بوج کم شي چې ما ملګرو له جواب ورکو نو امید ساتم چې د نننۍ ویډیو نه به مو د هغه غلطیانو باندې خپل نظر انداز کړی وي مطلب ستاسو په نظر لګېدلی وي چې زه خپل دا غلطیانې د ځان نه وباسم نو زما چینل به مخې ته بیا ګرو کوي که نه کوي نو
تر د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.